رښتین حقیقت دی چې تر سړیو زموږ ښځو ډېر تکلیفونه یوړه، کونډې سوې، بورې سوې، در په دره سوې. د دې ریاست لخوا هره مختوري ورسره وسوه. زموږ د وطن ډېر ننګیالي غیرتمند مشران، ځوانان، ښځې او کنکي ماشومان په ډېره ناترسي په غیر انساني او په غیر اسلامي توګه په شهادتو رسولي دي. یو شهید که وړي او یا کسان جنت ته، یو جنت به مکمل افغانستان وي. موږ چې ډېر احمت وکړو نو د ځینو شهیدانو د شهادت ورځې به ولمانځو. سوال دا دی چې صرف د شهیدانو د ورځو په لمانځلو د دوی حق ادا کېږي. تحفظ مومنټ له پلیټفارمه دا ویل غواړم چې پښتون تحفظ مومنټ د پاکستان د ناتمام ظلمونو پیداوار دی. له دې تحریک سره د ډېرو تورساري دعاوې ملګري دي، د ډېرو دردونو اسویلۍ ملګري دي او د ډېرو درنو او د ځپلو په اوښکو او په سلګیو قوي او مضبوط دی. که خدای کول تحریک به بری راوړي. نن موږ د عارف وزیر څلرم تلین لمانځو. 2 مۍ د عارف وزیر د شهادت ورځ ده. عزیزانو، 21مه صدۍ شروع ده. دنیا ډېره پر مخ ولاړه، مګر بدقسمته پښتون قام لا نن هم د مځکې پر سر د خپل ژوند او د بقا خیر او خیرات غواړي. دا د غلامۍ هغه اخرنۍ درجه ده چې د نړۍ پر سر دا ټیم څوک تصور هم نشي کولی. موږ چې چا غلام ساتلی یو، یو څه وجه خو به وي چې هغو زموږ دا ګران او ښایسته وطن دا رنګه ناورین او وحشت جوړ کړی دی. زموږ د وطن ډېر ننګیالي غیرتمند مشران، ځوانان، ښځې او کنکي ماشومان په ډېره ناترسي په غیر انساني او په غیر اسلامي توګه په شهادتو رسولي دي او ډېرې لاسوندي ورک کړي دي. نن لیام مشر نورالله ترین او نور د وطن ډېر خلک په تورو زندانو کې بندیان دي. عزیزانو، د دغه ریاست واکدارانو هغه کومه اصلاح پر پښتون افغان نه ازمایله او په لکونو افغانان او پښتانه یې د کار شیدې خوا واخوا په شهادتو نه ورسول. نن دا هم وایي چې تاسو د لرو بر افغان ناره ولې واسته. په بره پښتونخوا کې چې کوم اور دوی ولګوئ، د دې اور خلاف تر ګردو اول عارف وزیر، فاروق شهید او د دوی درنې کورنۍ اواز پورته کړئ. و دې ریاست و واکدارانو ته وویل چې مهرباني وکړئ و دې اور ته لمنې مه وایئ، بې ګناه پښتانه په دې اور ته مه کړوئ. د دې ریاست واکدارانو د یو څه ډالري ګټو په خاطر نه داسې موږ له دې جنګه وژغوري، بلکې الټه او اول زموږ هغه مشران په نقش شکل چې چا دا اور ختمون غوښت. ځکه خو د علي وزیر د کورنۍ ډېر ننګیالي مشران تر ټولو اول په شهادتو ورسول. د دې ریاست لخوا موږ په لکونو شهادتونه ورکړي دي. هغه یو شاعر وایي، یو شهید که وړي او یا کسان جنت ته، یو جنت به مکمل افغانستان وي. موږ چې ډېر احمت وکړو نو د ځینو شهیدانو د شهادت ورځې به ولمانځو. سوال دا دی چې صرف د شهیدانو د ورځو په لمانځلو د دوی حق ادا کېږي یا د دوی هغه نیمګړي المارونه پوره کېږي چې کوم دوی خپل سرونه پر قربان کړي دي. اوس خو موږ خوند ولم په دې خبره شرم او حیا راځي چې دښمن ته منت او زارۍ کوو چې نور مه وژنه، نور مو کورونه مه نړوه، نور مو ښارونه مه ورانوه، نور مو په لینډ ماین باندې مه معذوره کوه، نور مو تاسو په خبرو باندې وجلو ته مه غورځوه، نور مو په هر ښار او په چک پوسټ باندې مه ځوروه. د دې شهیدانو ارمانونه د قوم په منظمتیا او په یووالي باندې پوره کېږي. و ټوله دنیا ته یې زموږ د دهشتګردۍ تصویر وړاندې کړی دی. د دې تحریک د جوړېدو بعد دا واضح شوه چې دلته د دنیا بېشبها قدرتي وسایل دي. دلته دهشتګردۍ د کفر او د اسلام او نه د بقا جنګ روان دی، بلکې دلته د دې ملک کارباري پوځیانو زموږ پر خپلو وسایلو د قبضې یو جنګ روان کړی دی. زموږ پر وطن باندې چې کوم ظلم، جبر او بربریت روان دی، زموږ د حقوقو مکمله پامالي کېږي. سپریم کورټ د جج نه یې راونیسي تر چیف جسټس پورې مکمله مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده. میډیا چوپه خوله ناسته ده، پارلیمنټ ستا په حواله باندې بلکل خاموشي ده.
اختیار کړی د خاموشه ناستې د سپرینګ کوټ څو موټو په دا شل کاله تپل سوي جنګ کې ستا په حق کې نه واخیستل سوه نو تاسو به څه ته په انتظار یاست عزیزانو له تاسو څخه خپله یو ښه منصوبه بندي غواړي په دې شل کاله تپل سوي جنګ کې پښتون قوم ډېر زیاته خراب سو مګر دا یو سپین حقیقت دی چې تر سړیو زموږ ښځو ډېر تکلیفونه یوړه کونډې سوې بورې سوې در په دره سوې د دې ریاست لخوا هره مختوري ورسره وسوه تاسو ټول په دې خبر یاست بیا ولې خپلې خویندې او لوڼه سیاست ته نه راباسئ چې مسله به کام ته راپېښه ده تر نیمای کام خو ښځه ده آیا ضروري دی چې ګډ عمر به پښتون کام خپله ښځه غلام ابن غلامه ساتي دا اوس لنډ وخت کې تاسو نه ولدئ نوره نړۍ خو پرېږده د بلوچانو په سر هم دا مسله وه دې واکدارانو د دوی پر سایل او وسایلو باندې قبضې کړې وې د دوی ژوندي انسانان یې لا درکه کړي وو د یو نجلۍ مارنګ بلوچ په موجودګي کې او په قیادت کې په زرګونو ښځې له دوی سره راووتې او تر اسلام آباده یې مزل وکړي او د دې جابر او ظالم ریاست جبر او ظلم یې په دنیا ته په ډېره ښایسته توګه وښکاره کوي عزیزانو بلوچان هم ډېر غیرتمند خلک دي او تر موږ په داسې مسلو کې دوی تر موږ زیاته د سخت دریځه موقف خاوندان دي مګر له دې مکار دښمن سره یې اوس د سیاست کولو چل زده کړئ او د وخت د فرعونانو دا تور مخان یې دنیا ته په ډېره ښایسته توګه وښکاره کړه زه به په مختصره کې دا ووایم چې د ښځو و سیاست ته نه رایستل یا نه پرېښودل د دښمن پر منصوبه بندي عمل کول دی هغه رمیان بابا وایي دلته دم او قدم دواړه په حساب دي عزیزانو دلته واقعي هر څه په حساب دي له تاسو سره به م حساب کېږي خلک به کوي که نه وخت او زمان او تاریخ به کوي باید هر سړی خپله حاضري یقیني کړئ او د خپلې حصې کار وکړئ له ځان سره د خپلو خویندو او د لوڼو حاضري هم یقیني کړئ د کام ناتار په کام راګرځي د دنیا په یوه ډکشنري کې کام یوازې یو سړو ته نه ویل کېږي ښځې او سړي په شریکه یو کام جوړوي خبرې راځه اوږدېږي دلته راغلی هر سړی باید دا واده وکړي چې تحریک سره به تر آخري ساعته پورې ملاتړي کوي د دې راغلو خویندو د زړه تله شکریا ادا کوم بلکې د هر وګړي چې دلته راغلی دی او شریکت یې کړی دی د هغو شکریا ادا کوم وعارف وزیر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم له تاسو څخه د دې شی په اجازه رخصت اخلم مغول نه یم چې و زخم ته به ژاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم زه افغان چې کله سم په سما سم د ذرې ذرې حساب درنه غواړم مننه